حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ مبارک صحابی دے یو وقت دا مدائن گورنرو مدائن لوی علاقہ و دا غی گورنرو کسان رال الملمانہ ملاقات دا چرال دے پہ یو زور کٹ کے پروتو زور کٹ کہ دا غی بونم شلے دلے وزے پا دے او چه خپوت اعلان دے وکتل نو سپلے دا کٹ خواہ کی پرتیوی پیزار اشلے دلیو او چه دا سے نظری و تو کتغوی خوی دا بڑیر دوی سڑیوی گورنر سیب دے نوکران بی بل سوک بی که نظری و کنو اشلے دلے سادر پہ پروتو اگه تا ٹکڑے لگے دلے دوی دا خبی نونی و دیوی دا سوک سوکیدار دی گورنر سیب بدن نمحل کی دا سوک سوکیدار پینے انہیں وائے مرگری را پاسا چی را پاسے دو ویچے خپکے گا مخوب نموستے گورنر صاحب سر زمانکار دے سکار دے زمادہ کار بالخ لان دے کاپے پرتا و کاغذ پروتو غیر واغشتا او دا کٹ سر تے قلم او صحیح پرتا و او پاگی لکل وکل بیت المال سیکرٹری لب ورشے او دا ورکے بدل در کی وی گورنر صاحب سر ملاو کا اگیوی چی دا خود نوکر دے دا خو پولیس والا دی گورنر صاحب سره ملو کا وی ته گورنر سکه او ختم د لولی کاغي و ته غصه شو وی مونږ تعالی نه راغلی چې مونږ ته خاتون لګي مونږ گورنر صاحب لراغلی وی خ گورنر د قوم خادمي اعظم د قوم خادمم کنه ښا ما د لولی کل کړ ته سلمان فارسی وی او نوړچ په ولګید او گورنر سره چېړو کو دا گورنر دا جامه دا صدر دا پیزار او تسوي وی دا انسان حقیقت سے دے اولہو نطفتر لنبے دا نطفہ دا کم سیز نہ پیدا دے دا مور پگیڑا کے دا سن پیدا دے دا سی سیز نہ پیدا دے چی اگا دا انسان نوزی نو پل او دس کارنکی غسل بکے صابین کئی و آخرہو جیفتن کا اللہ دے خوشالا نکا او قبر للاری نو دا چنجو درنگا بے درنگا چنجی بدا کیوشی ماران او لڑمانان بدر کے انخطی طول نڑون بید انسان خیٹ ساکی انسان چی کلم منشو پر کٹ کے پا قبر کے خود نٹول نمخ کے دا خیٹ کی چنجیوشی خیٹ پرسیگی سخاشی دومرا خیٹ او پرسیگی چی لحد ڈکشی ذہنین اور چی دا لحد نبار دا خیٹ اوزی نو پلک چی دا خیٹ اوچوی دا چنجی پا کے لگی دا خیٹ ولوش لئی اوچوی چنجی لگئی نو بیا رو دا چنجی روان دی دا دماغ اتارا دا پس پیمو کے روان دی دا پا وجود کے روان دی نو غوخ مکمل ختم کی وی خوری نو بیا دا اڈو کے خپل چنجی دی غور پوری انخلی امولا ختم او کدا خدای دا طرف نا پی عذابی دا مارانو دا لمانانو نو رب العالمین دی داغین منگو سای ختمش دا سترگی خشتق کلی ختمشی تا سو گو رای چتا دا منی ڈانچا چی وی کنا تش اڈو کے غندی وی تختیخ کاری اڈوکے پٹے سرمن زڑا اینا دا ٹول چنجی اپری ختم او اخیرہ کی پہ تاسی چنجیو لگی چاہ اڈوکے ختم شد چورا شیڈو رفات پتوی پارا بے کے چورا شیدارو اولہو نطفتن اول نطفہ اخیر کیسے شیدے جیفتن مردارا کدا خدای طاقت تسرنو دا اللہ مدد نو قبر کی دا چنجو جالا دا او فیما بینہما حامل للعذرہ مینس کے سے شیدے مینس کے گورا خیٹا کے دے سے شیدان دا بار کردے گندگی نجاست دا سے گن پا خیٹا کی کردے چکہ دا غی گن نا لگا گندے ہوا لالا شنو آغید اللہ سا خلق پودا پٹا کی دی پلان کی نباد لالا پودا تی پٹا کی او پا خپلم تی پودا پٹا کی او چې دسماجی ته کېره په خپلم ته پوزه ګټه نو سلمان فارسی وته چې د کم انسان حقیقت اول دغه اخر دغه میانس کې دا خېټه کې در نه بلا نو دی بس قبر ولوي به مالا خدا خرج سپلې دل ته پخپو کوم قبر کې غنشم پخپو کول دا خوش لیدل صادر دی واخو می غست قبر کې غنشم اسا چا جوړې بازار خلیدل کټ ته کې سم لازم قبر کې هم سره کټ نشتا گورنری کې در کې غرور پیدا نه کړي تعجزي وي نن سبا خو چاله یو رکوټه غوندې موټر کې والی بیا چې پلا رضی سلام هم بچانا لوی شخصیت نه سويش وټه نه غوندې او کوټګه کور د لپو خدای پاک در کده خدای نعمت دې 2 رکعات نفل پکې وکا
د خدای شکر ادا که شکر دی بچی دله خدای درکه شکر د خدای ادا که نه جي نه زما خو 5 زامن دي نوسي دي رویرونه دي ما څوک طاقت ښه زه دا مړه ته څه شی سړیه د خدای دې راوغورځوي قسم په خدای که دا 6 بچي به راته پړ مخې راوغورځوي بیا به څه کوې او چې تا راوغورځوي بیا به ورسره څه کوې خلک په غرور کې کم طرف ته لاړل په کبر کې کم طرف ته لاړل زه حیران په دې کې د پیسې خلک کم خوا بوتل دولت خلک کم خوا بوتل څومره نشه په دې خلکو کې دولت او پیسې پیدا کړه آی دین ورځ تر ورځې نن راپاسي د پیغمبرۍ دعوې خلک آی روزه هلته بله ورځ په دغه مفتي آباد کې یو راپاسې د پیغمبرۍ دا وخت د پیغمبر الله اکبر څه دپاره دا دعوې کوي دا دې دپاره کوي چې امریکا ویزه راکړي څه دپاره کوي امریکا ښځه راکړي څه دپاره کوي نیشنلټي امریکا راکړي مړه پیسه دومره لوی شی شو دولت دومره لوی شی شو چې ته د خدای دعوې کې ته د پیغمبرۍ دعوه کې الله یعلم حیث یجعل رسالته رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي وایي ما ته هغه ځای معلوم دی چې پیغمبري چاله ورکوم زمیدار په تخم په کم ځای کې کري چې ورته پته چې دا زرغونتیا کوي او دا زرغونتیا نه کوي چې نه کوي هغې کې تخم نه کري چې زرغونتیا کوي په هغې کې تخم کري نو هغه وجود الله ته معلوم دی چې دې کې د پیغمبرۍ تخم کرل پکار دی ورچول پکار دی او که نه دي پکار علماء پسې کنځل کبر غرور الیس بجهنم مثوی للمتکبرین الله وایي تاسو ته پته نشته چې د متکبرینو د کبرجنو خلکو ځای څه شي د دوزخ دی تاسو ته پته نشته تاسو نه خبر چې د دې کبرجنو ځای دوزخ دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کبرجن خلک په دوزخ کې ورواچوم امثال الزر د وړو میږو په شان پوټې نه وي دا وجود به ولره کوټې کم پوټې نه وی کم لکه واړه میږي چې دي او خلک به پې د پاسه خپې ږدي او چیخڼې کوي به تا هغه وي چې په دنیا کې ځان پسې خپې راښکلې او مټې به دې والې ولا تمش فی الارض مرحا په ځمکه کبر سره مه ګرځه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا که ډېرې ځان پسې خپې راکاږې دا سر اسمان ته نشي رسولی او دا ځمکه شلولی نشي د خدای چې بدي شي نو کبر یې بدي شي چې خوښې د عاجزي خوښه ده ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله چې څوک د الله د لحاظ نه د الله د وجې نه عاجزي وکړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او په کبر خفه کېږي دله به زه عزت ورکړم دې به زه لوی کړم او بیا به سي دې به زه عزت ورکړم دې به زه اوچت کړم دې به زه وځلم دله به زه ستوري جوړ کړم فهو فی نفسه صغیر وفي اعین الناس عظیم دته به ځان ورکوټ ښکاري لیکن د خلکو په نظر کې به لوی سړی ښکاري ځان به درته رکوټ ښکاري دی به وایي زه څه شی یم دی به وایي زما حقیقت څه دی دی به وایي زما دننه ګېډه کې څه پراته دي دی به وایي خو سبا مړ شم چینجي به مې خېټه وخوري که نه دی به وایي زه خو څه ملا نه یم زه خو څه مالدار نه یم مړه ورشه که د ما سره یو 15 جیره به ځمکه د بل هغه د 1500 ده که د ما یو 50 جیره به ځمکه د بل ورشه هغه د کارخانه ده که د ما 100 جیره به د خدای راکړې ده ورشه د بل 2000 که د ما کارخانه ده زه ټیک شو کارخانهدار یم د خدای راکړې ده زما یو سړي راته دا ووایي د کارخانې مالکو د کارخانې څه وړه غوندې کمپني ده ما له راځي کله کله ما ته مولوي صاحب ما کارخانه یې جوړه کړه وی مولوي صاحب کارخانه به خپل کار کوي وی په دې خوشحاله یم په دې خوشحاله یم چې را سره یو 40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي ګوره څونه ښکلې خبره ده په دې خوشحاله یم چې یو 30-40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي خو په دې خوشحاله یم چې ماسپښین وخت شي بانک وشي کارخانه کې ټول مزدوران دوی کار به پرېږدی او د جمع منځ وکړم او په دې خوشحاله یم چې مازدیګر بانک وي ټول راشي او د جمع منځ وکړم او په دې خوشحاله یم چې د تبلیغي نصاب پروت دی ماسپښین نه پس هم تعلیم کېږي او مازدیګر نه پس هم تعلیم کېږي او په دې خوشحاله یم چې پیسه ګوتو راشي چې د جومات کې ورکړم مدرسې له ورکړم د خدای په لار کې خرچه وکړم ماشاءالله دې ته کارخانه ده دا نه چې کارخانه منع نه ده مال جایداد منع نه دی خو دا ووایه چې دا د خدای فضل د خدای احسان دی په ځان کې به کر نه پیدا کې غرور به نه پیدا کې زمونږ په دې عربو کې سعودي عربو کې په دې عربو کې ما لیدلي دي په هغې کې یو صفت دی بس خدای چې په چا آبادۍ په دې وجه ما یو لیدلی د په هغې کې دا یو صفت ادا چې چېته خادي وي یا چېته ډوډۍ وي نو چې دا میلمانه وخوري نو دا د عربو دا شیخان دا لوی خلک د خپلو عمالو او مزدورانو سره یو ځای کېږي او هغه پس خورده چې کومه ډوډۍ پاتې هغه خوري دا ما لیدلي
دا د عاجزي نه کوي. ټیک ده نقصانات دلته هم ډېر دي، ډوډۍ ډېره ضایع کېږي، ګړان چیلې لال کې ګنته وغورځوي او پکې به وي کبرجن به هم پکې وي، داسې به هم پکې وي چې په خپلو عاملانو به ظلمونه هم کوي. دا نه چې ګنې ټول یو شانتي دي. خو دا ما دوه درې ځایه لیدلي، ځکه د خپل چشم دید خبره کوم. دې ته عاجزي وایي. فهو فی نفسه صغیر، دې ځان ته رسول الله مبارک فرمایي دې ته ځان ته رکوټې وایي، ځان ورته رکوټې ښکاري، ځان ورته کمزور ښکاري. وفي اعین الناس عظیم، د خلکو په نظر کې ستوری دی، ځلنده، خلک یې قدر کوي، عزت کوي، خلک ورته نږدې کېږي، ورځي ورته. او من تکبر، چې چا کبر وکړ کبر، وضعه الله، خدای به یې ذلیله کړي. زه نه وایم، رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې به هم خدای ذلیله کړي، آخرت کې به هم الله ذلیله کړي. او فهو فی نفسه عظیم، دې خو ځان ته ډېر لوی وایي، دې خو ځان پسې خپې راکوي، دې خو بل ته د سپک نظر ګوري، دته خو ګاونډي، دته خو غریب، دته خو مزدور، دته خو یو کمزور امسایا، او دته خو یو لیبر او یو کمزور سړی غریب، د نظر نه یې سم نه راځي. غټې غټې خبرې به کوي، زه دا مې مړه مې او زه پکې سي زه دا. او وفي اعین الناس، د خلکو په نظر کې څه شی دی؟ د خلکو په نظر کې کمزور دی، بیکاره دی، حقیر، سپک، ځان ورته لوی ښکاري. وفي اعین الناس صغیر، او رسول الله مبارک فرمایي خلکو په نظر کې ډېر رکوټې دی. خلک وایي مړه دی، غټو خبرو ته یې ګوره، وایي که نه وایي؟ چې بار روز هغه مخ یو غږ نه کوي، سر جي ورته وایي، ښه جي ورته یېرېږي دی که نه، خو چې بار روز دې غټو خبرو ته یې وګوره، مړه دته وګوره دا غټې خبرې چې مړه دا څه شی دی، دا خلکو په نظر کې سپکي، سپک څوک ورنږدې نه. رسول الله مبارک فرمایي دومره د خلکو په نظر کې سپکي چې هو اهون علیهم اهون علی الناس من کلب وخنزیر، چې د خلکو په نظر کې د سپي او د خنزیر نه بدل. چې مړ شي خلک وایي مړه سپي وروکې که خره چې مړ شي، هر چاته به یې خوله ور اچول، هغه وخت به غب غب به یې کول، وایي که نه وایي؟ چې مړ چې خلک وایي خره چې دې خنزیر نه خو خلاص پټ وایي، د هغه مخکې نه وایي، د هغه بچو ته یې نه وایي دې خنزیر نه خو خلاص شو، مړه چې دې سپي نه خو خلاص شو. هر وخت کې به یې غب غب کول، په لاره به دې څوک نه شو تللی، ملا پسې غب غب، جومات پسې غب غب، مدرسې پسې غب غب، ګیرې پسې غب غب، پټکي پسې غب غب. مړه یو لس 100 روپۍ وې ورسره، دا غب غب به یې کول، غپېده به لکه د سپي په شان، خنزیر غوندې به غپېده، خره چې دې خلاص شو. طبرانی بیهقی، امام بیهقی یو کتاب دی، هغه سنن دا حدیث پاکه کې راغلی. نو کبر باندې کې لوی باندې کې مال درک بچی درکل د لوی باغی باندې کې نه، د خدای شکر ادا کا، سجده ولګوا، پیسې او موټر کې خدای درکو، د الله شکر ادا کا، هر وخت الحمدلله وا. چې بچی ته ګوره وی الحمدلله، چې مال ته ګوره وی الحمدلله، چې دولت ته ګوره وی الحمدلله، موټر ته ګوره، بنگلې ته ګوره وی الحمدلله، لا حول ولا قوه الا بالله، خدای زما د طرف نه راته راکړي. ته ګوره چې خدای نعمت زیاتې که نه زیاتې. کبر غرور ډېر خطرناک شی دی. فرعون کو څه چلی ورسره وکړه الله، الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. موسی علیہ السلام چې ورغی، موسی علیہ السلام ته څه وایي؟ لکه اوس هم یو سړی وایي دړه خوار چنګي مولا، دا خوار چنګي تا سره څه دي، ملا صاحب تا سره څه دي؟ هغه به الیس لی ملک مصر، د مصر بادشاهي زمانه ده، ورې قبر ته. وهذه الانهار تجري من تحتي، محل لاندې مې دا نهرونه نه بهېږي. واقعي زه چې مصر ته لاړم او مې کتل، نو د دې دریای نیل نه ځای په ځای باندې دا ناقې بېلې شوي، دا نهرونه واړه واړه نهرونه بېل شوي دي. یو نهر په غاړه مونږ هغه فیوم ته هم پکې لاړو، واړه واړه نهرونه د اوبو دپاره او بخور دپاره دې بېل شوي دي. دې ځای په ځای د فرعون محلات، جمې به یو ځای تېرو، وړې به بل ځای تېرو، ښکار له به لاړ، دمه به بل محل کې کوله، ځای په ځای د محلات یو ځای بل ځای. نو تاسو نه ګورئ مصر بادشاهي زما ده، او دا نهرونه دي زما د محل لاندې تېرېږي را تېرېږي، چې کومې محل و چې هغې کې موسی علیه السلام لوی شوی د هغې سره هم نهر تېر شوی دی. هلته هم د دریای نیل یو چوا بېله شوې ده، دا مقبر به یې کو که نه به کو. او موسی علیه السلام ته یې لاس داسې وړقو، ویې ګوره زما په دې لاس کې بنګړي دي، ملا صاحب بنګړي دي، تا سره بنګړي شته؟ څونه کبر یې کو. لیکن رب العالمین چې راونیوه، نو هغه چې وي نهرونه مې ده محل لاندې بېږي، هغه نهر پې د پاسه شو او دې پکې لاندې غوپه شو. بحر قلزم تریخ دریاب سمندر کې خدای غرق او تباه. د کبر او غرور کې نشه کې ته بادشاه غرور کې ودرې دلته نن د دنیا بادشاهان کوم ځای کې پراته، نن یې په خپل وطن کې ځای نشته ستا د ملک د بادشاهانو د وزیرانو. ته پکېږې ما ځای نشته نن خپل وطن کې، ټول بار تخت راته
څوک یو خوا تختی څوک بل خوا تختی څوک یو ځای پټ دی څوک بل ځای پټ دی ولې خدای ښیي پرون چې تا ته چا سلوټ کاو او پروټوکول به یې دله درکاو نن د هغه نه تختې پټېږي پرون په لاره به روانې پولیس به درته ولاړو ټول روډ به بند کړی ولې گورنر صاحب را روان دي روډ به بند وزیر اعلی صاحب را روان دي روډ به بند وزیر اعظم صاحب را روان دي روډ به بند نن وفاقي وزیر را روان دي ښځه به هم غریبه په موټر کې پرته وه ډاکټر له بتله دا روډ ولې بند دی او بعضې زنانه به په لاره ماشوم کېده روډ به بند ولې بند دی صبر وکړه وزیر اعظم صاحب روان دی صبر وکړې وزیر صاحب روان دی او چې ته پولیس به هغې پورې غریب سر باندې لاس یې ښودی هغه به ورته کتل هم نه ولې د هغوی خپله ډیوټي ده فوجي افسر به راغی ورته به سلوټ به وکړه ولې د هغه خپله ډیوټي ده نو هماغه پولیس به ورځي او لاس ته ولې زنځیره چې یې کړی او راکاږي دا د دنیا بادشاهي بادشاهي هغه ده چې د رب العالمین ده ختمېږي نه अब د قیامت فرض باندې الله اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده راولې هغه بادشاهان چې چا به یې د عربو بادشاه او چا به یې د عجمو بادشاه راولې چا به د پاکستان مو چا به د هندستان راولې چې هغه چا به د امریکې مو چا به د روسیې او د چیلې ما راولې شته هیڅوک به جواب ورنه کوي هیڅوک به دا ونه وایي چې ته څوک او څوک نه لمن الملک اليوم بادشاهي د چا ده نن الله به په خپل آواز وکړي په خپله به آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغه ذات ته چې هغه یو دی او شریک نه لري د هغې ذات بادشاهي د لله الواحد چې یو دی او القهار زورور دی نن د هغه مخې ته څوک نشي ودرېدی نه مخکې ودرېدی شو نه ودرېدی بادشاهي الله سره خوند کوي بادشاہان هم کبرجن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حدیث دی ثلاث درے کسان دی لا یکلمهم اللہ ولا یزکیهم یوم القیامہ درے کسان دی خدای با سر دا قیامت پر دا رحم خبری نکلی بورے خدا درے کسان دی لا یکلم اللہ یوم القیامہ قیامت پر با اللہ دا فضل و دا کرم و دا رحم خبری نکلی التا خلق رحم تا محتاج دی ولا یزکیهم یوم القیامہ قیامت پر با خدای دا گناہ پاک نکی درې کسان څوک دي یو شیخ زانن چې دی بوډا دی بیا هم زنا کوي ځوان لام ګناه ځوان لام نه چې زنا جایزه ده هغه لام ګناه ده خو چې بوډا شوی ظالمه نو ته ولې زنا کوې د سترګو کوي څوک اندام نشي کولی د بوډاګان د سترګو زنا کوي د غوږ زنا کوي د ژبې زنا کوي ته خو بوډا یې بس که نه خدای ته وګوره بس ځواني کړې هر څوک له که نه ځوانۍ کړې خپله ځواني غرقه کړه دا الله عبادت ته ونکړه نیکبخته اوس خو جومات ته وخېږه تسبیح راواله که نه بس څه که نه څه کې نه چا له ګټې بس اوس دې بچي ځان له ګټي بس لوڼه دې واده کړي دي هغه زمانې پیشه هغه پیشه زامنو دې ودونه کړي ځان له ګټي نه ګټي خپل کار به وخېږه جومات ته اوس الله یاد که تسبیح راواله ذکر وکړه بس که اجره دې اوس پرېږده اوس هم ته په اجره کې ناست او دوه بالغ ته راته سر ته پراته دي او درې درته لنګې ته پراته دي او په خپلو نوکرانو همسایهګان اوس هم ظلمونه کوي اوس ظلمونه مه کوه بس دی سبا بل اوس قبر ته روان اوس ته خدای ته مخکه نیکبخته بل اوس قبر له روان اوس پرېږده به دا هر څه دا هر څه دي پرېږده ګورې که فالجو والې قسم په خدای که دې بچو د وجود پاک ډېر غټ غټ خلک مې ولیدل نوم درته نالم ډېر غټ غټ خلک نوم درته نالم چې کله داسې بیماری ووال چې هغه بېهوشه پراته دي قسم په خدای قسم مې ته جومات کې وخوړو چې د هغوی اندامونه د متیازو نه بیا نرسانو او نوکرانو پاک کړي بچو او نوسو وله ګوتې هم نه دي وروړي هسې نومونه راباندې مه اخلئ بده خبره سپکه خبره ده مسلمان به پرده چې مسلمان بې عزتي به نه کړي اسپتال کې پروت وي دا کور ته بوځه نه پیسې ورکوي نرسانو له تاسو یې خدمت کوئ هغه د اسپتال عمله غریبانان هغوی به چا څه کوي هغوی ول اندامونه پاکوي او کور کې وله بیا نوکره ساتلي راشه دا مور خدمت مې کوه خپله لور خپل انګوره به ته نه نږدې کېږي او هغې بابا له مزدور ساتلي راشه راځه صفایي کوه مزدور وله صفایي کوي خپل زوی م ورته نږدې کېږي نه بس دی که نه دونه دی دغه بچو له وګټله نور قبلې ته مخ که نیکبخته تسبیح لاس کې واله قرآن راواله ذکر وکړه الله ته لږ ځان نږدې که شیخ زانن نو یې بوډا او بیا هم زنا کې او زنا یوازې د اندام نه ده د سترګو د خولې د ژبې او د سترګو دا ټوله زنا په دې کې مبتلا دی یو دقه شو بل څوک دی ملک جبار بادشاه کبرجن بادشاه بادشاہ سره کبر ولې کې ته خلکو بادشاه مقرر کړی جزي پیدا عاجز ته چې د خلکو خواست دعا ده ته
ته بادشاہ جدي ځان کې پیدا کا کبر مه کوه لویي مه کوه د فارس د علاقې نه استازي رالل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قال حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین او داسې بادشاه و چې فارس او دا چې دی به مدینه کې لقیده نو فارس به ورسره هلته لقیده خلک یې دومره یېرېدل دبه وودې خلک چې راغلل هغې وي چې دا به په لوی محل کې پروت او د ده خو به لوی پروټوکول وي دنه به پولیس او فوج به ترې ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان وو او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي او ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي ولې عمر دی رضی الله تعالی عنه دته خو به رسېدل هم ډېر ګراني چې څنګه راله چا نه تپوس وکړه امیرالمؤمنین عمر به کوم ځای ومونو یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی چې ورلل الله اکبر نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت و په خاورو پروت اوهو مون خو وی چې ته امیرالمؤمنین عمر وی د مسلمانانو خادم عمر مو مون خدا خیالو چې تا ته به څومره پروټوکول وی او تا ته به څوک څنګه رسیږي په خاورو پروت صادر د خاورو وجود د خاورو نو بستر هم نشته صادر هم نشي ځان ته لاندې واچې عمر اسم دی خاورې بل روان دی نو به یې پرې پروت امیرالمؤمنین کوم څه شو ته جالو په دې خاورې لاسې بل روان یم پکې اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده بیا به یا لاندې هم خاورې بره به هم خاورې ښي طرف ته هم خاوره ګس طرف ته هم خاوره یو خوا هم د خاورې دیوال بل خوا هم د خاورې دیوال بره د خاورې چت لاندې د خاورې فرش ایمان دې عاجزي دې ته وایي غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه لوی شخصیت بل نو بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر لا يمكن الثناء كما كان چې صح صفت دی او حق دی زه نشم ویلی خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق ته مرتبه اوچته ده لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر به په اوښ سور او رسول الله مبارک پړی نیولی ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی د کور کار ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان یې جامه په خپله ګنډلې ده نه حبیبیانې دي چې جامه به یې وشلې په خپله به یې ګنډلې بورقه قسم په خدای بورقه د کوي په خپله ګنډلې څپلی ځان له په خپله ګنډلې رسول الله مبارک ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي دا بدبخت دی دا بدبخت دی د پیغمبر په نقش قدم لاړ چې هغه کې عجیزي و ځان کې عجیزي پیدا هغه کې کبر او لوري او کبر او لوی ونه کې یا بادشاہ نه څه پکار چې تکبر جن کې ته خو محتاج چې سبا خلک اوټ راکړي خاجزي وکړي چې بیا له خلک اوټ درکړي ته خو محتاج خلک دعاګانې درته وکړي تا ته به خلک خیرې کوي چې تکبر جنې بادشاہ له څه کبر پکار دی بادشاہ او کبر کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز 3.5 کاله حکومت کړی دی میلمانې رالل چې میلمان رالل ډیوه بله واغه ډیوه پړق پړق کوي پړق پړق دی په خپله ورپاسې د ډیوې برابر کړه میلمنو ورته ویې ته خو بادشاه امیرالمؤمنین نو غلام ته به دې ویلي ډیوه به یې سمه کړې وه ما ته به دې ویلي ډیوه به مې سمه کړې وه نو ته په خپله پاسې دی او ډیوه پړق پړقي غلام شته نوکر شته او رعیت شته بل چاته ولې نه وې هغه څه وې وی ډیوې نه مخکې عمر ومه چې ډیوه مې جوړ سموله عمر او اوس عمر یم بادشاه نه مخکې عمر وم بادشاه نه پس به عمر یم فرق نه دی راغلی نوم هغه دی کبر نشته عاجزي ده دیو جن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مینا سره روان دی لوی لښکر دی وسره لوی وزیران دی وسره څومره لوی شخصیت عمر چې رسول الله مبارک یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل نه څو ځله هغه هغه عمر چې رسول الله مبارک داغه په حق فرمایلی دي کمانه پس پیغمبر وی عمر باو او انه لا نبی بعد ما نه پس بنرز کبي عمر باو هغه عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې وزل رسول الله مبارک جمعه ته نه ودی د مسجد نبوي ته نو خي طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی
یو لاس کې ابوبکر ونیو رضی الله تعالی عنه، بل لاس کې عمر ونیو رضی الله تعالی عنه، او داسې کړه صحابو ته مخ کړې وی هکذا نبعث یوم القیامة، وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو. هغه شخصیت رسول الله مبارک ته جنت د کور او د محل خوش خبری مور کړی دا. عمر استا محل مې ولید لکه میرال چې د وردن نشم، او عمر استا غیرت را مخ کې شو نه غوسه در نشي، ما محل تبې د ما اجازت نه ولې نه وته ناغه په جلا شو د خوشاله نه ابي کا غار یا رسول الله، الله رسول ما په پتا غیرت دنه وته خو فخر د ما لپاره خوشالي و ما لپاره. لیکن هغه عمر فاروق رضی الله عنه، هغه عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی، ډېر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک. حذیفه راغوښت، حذیفه یو تپوس ته نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډېر رازونه پراته دي که نه؟ وی او ډېر. وی منافقین یې درته ښولي دي؟ وی او بلکل امیر المؤمنین لکه مې لست پروت دی د منافقین، ما ته خولې پلان کې منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، ټولې راته ښودلې دي. خو ګوره امیر المؤمنین که غواړې عادته ښولې نشم ښولې. دا ما سره د حضور پاک راز دی، راز د طالبانو ته ویمه، زه ورته ویمه، ویم هغه م ویرېده که ورته مې وقول چې دا منافقین دي نه، خو بهادر انسان دی، اوس به توروالي ټول به ټکو سترېږي. زه به یې مسئله امیر المؤمنین نشم خولی، دا ما سره د حضور پاک راز دی، راز دا نشم خولی. حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا، دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی، خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته. دومره د خدای یره پې غالبه ده، دومره لکه عجیزي پرته ده. او د مینا په میدان کې روان دی او د دنیا خلک ورسره دی، صحابه او قومند جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران، او یو غونډې ته اوخت او دغه ګریوان یې ونیوه، دغسې دا ګریوان دی ونیوه او خلکو ته یې مخ کړې او څه وایي خلکو ته داسې خلکو متوجه شي، او داس ګریوان یې ځان ونیوه. او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه، دا خبره واوره نو څه وایي ای عمره یاد دي شي، خلک حیران دي چې دا دې څه وایي. عمره یاد دي شي دلته به د یو خان سرول، دلته سپلی به دې نه وې، جامې به دې نه وې، شلېدلې به وې، او د اوښانو چې به مې دلته وسرول د شپې به مې کور ته بوتل، نو پلار به راته وی خطا به ای عمره تا نه به څه جوړېږي، خلک سار اوښان بوځي ماښام یې ماړه راولي، ته یې اوږې بوځې اوږې راولې. عمره د اوښانو د چلولو سر په چلم نه پوهېږي، اوښان نه شي سرولی، تا نه به څه جوړېږي عمره هغه کس وی ګورې. دا نن چې دنیا در نه تاویږي دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت. زما وروڼو بادشاه به کبر نه کوي، ته کبر سره پاره کې بس خدای مقام درکه کنه، عاجزي وکړه، غریبو سره کښېنه، مسکینانو سره کښېنه. قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناستو، ځان یې اوچت نه حسابه، بار نه میلمه راغی پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوي. نو یو څوک شو شیخ ځانن چې دی لا بوډا دی بیا زنا کوي، او بل ملکون یو بادشاه جبارون چې بیا کبرجن کوي، او دریم څوک دی فقیر مختال، چې دی غریب دی بیا کبر کوي. مالدار لم کبر ګناه ده، د مال خوشته کنه، مالدار لم کبر لوی جرم دی، لوی جرم. کارخانه موټر خوشته کنه نو کم وخت ته ولې کبر کوي؟ تو غریب یې لږ خدای ته په سجده پرېږده او بیا داسې وایه چې پیغمبر مبارک وایي چې فقر زما فخر دی، خره چې فقیر یم چې تا خو الله یاد کړمه. ته ګوره د خدای غیرت ته چې مالداري درکوي که نه درکوي، خدای په دې فقر هم خوشحال، شکر دې په سترګو جوړې، خدای په دې فقر هم خوشحال یم، بلکې خان دې په لاسو شل دی، خدای په دې فقر هم خوشحال یم، اگه خان دې تا ته نه ودرېږي زه تا ته 15 وخته ولاړ. نه خانان نیکان خلک هم شته الحمدلله، صالحان. اگه گورنر دی او نواب دی تا ته نه ودرېږي او زه تا ته ولاړ یم، هغه سره تسبیح لاس کې نشته، ما سره تسبیح لاس کې، هغه بچو پسې منډه وي، ماله خدای ته بچي را کړي. دا وایه
د مارونو کبر خو خدای پدې شي هغه فرعون یې راواغې چې هغه چغې به یې والې بحر قلزم کې غرق کړه او نن یې جوسا د مصر په میوزیم کې عجایبګر کې پرته سخا داړې دا سخا پوزه دا سخا لاسونه او په صندوق کې د شیشې باندې خلک ور دي او تماشې یې کوي او زه خو چې ودرېدم هلکه د فرعون ملاقات به په دې نیت نه کوو دا خو ملاقات خلک د لوی سړي کوي بیا خو ګناه د کفر دی ته به لوی سړی نه وایو د خو د خدای دعوه کړې وه زه خدای یم اوټي زه نه خدای ته خېټه کې د 15 دړی غول پراته دی او خدای یم ته خدای متیاز یې ورشه وګوره چې کم بینده نه ځي ټټی کې چې کښېنې له غوندې وګوره چې څونه بینده نه ځي سهار او ماښام څومره سوټه کې ته خدای ته ځان ته رب وایي رب هغه ذات چې بیماري نه راځي تکلیف نه راځي ډوډۍ ته خوراک ته او دسماتي ته محتاج نه دی صفا او ستره ان الله جمیل یحب الجمال پاک او خوبصورت او ستره دی الحمدلله ما یې پیغور به ورکوو د زړه کې مې راغلی داسې ما یې ټیزه نه ما د شکل ته دی وګوره تاوې زه رب یم د خدای هلته پروت دی ګورو او شیطان سره خدای څه وکړل شیطان هم وی کنه خلقتنی من نار وخلقته من طین زه دته سجده وکړم آدم علیه السلام دې خټې نه پیدا زه د اور نه پیدا کبر یې وکړ کبر ابا واستکبر وکان من الکافرین قرآن وایي د خدای د حکم نه انکار وکړ او کبر یې وکړ اوس هم چې څوک د الله احکامات نه مني دا کبر جني دا کبر کوي چې د خدای د حکم دا فرمانی څوک هم کوي دا کبر کوي مونځ نه راځي دا کبر جن دی دا د خدای ته حاجت نشته دې ځان ته خدای ته محتاج نه ګڼي دې چې مونځ نه کوي که نه دې روژه نه نیسي که نه دې خدای ته دې ته ځان لوی ښکاري چې مړه روژې ته پکې حاجت دی دا مونځ ته پکې حاجت دی مونځ وکړه تندې په خاوره ولګوه عاجزي وکړه یو ورځ په دا ناره تېره کړه یو منټ یو ورځ په دا ناره تېره کړه او لوږه تېره کړه عاجزي وکړه الله پاک د خدای پیسې راواله د خدای په لار کې ورکړه عاجزي وکړه د خدای مال راواله خدای پاک له ورکړه عاجزي وکړه ته ګوره چې خدای په دنیا او په آخرت کې عزت درکوي او که نه درکوي ابا واستکبر وکان من الکافرین کبر یې وکړ ابا واستکبر تکبر یې وکړ الله قرآن شریف کې فرمایي رب العالمین ورته څه فرمایي رب العالمین ورته وفرمایل چې فما لکه کوزېږه شابه جنت ته کوزېږه بالکل کوزېږه جنت نه تعالی نه دی مناسب ان تتکبر فیها چې په جنت کې تکبر وکړي فاخرج ذا ورکش کبر لوی ما سره خایږي ته امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلي دي 80,000 کال عبادت یې کړې څونه 80,000 سال عبادت عابد دی ته ذکرونه او روجې او فرشتو سره به بر اوسېده خو چې تکبر یې وکړه زب دغیم د اور نه پیدا او دته به سجده لګوم 80,000 کال عبادت په اوبو لو شو خطا ذلیل او رسوا شو دنیا ته راوړ زه اوس دنیا بس او بیا عاجزي ونه کړه بیا معافي ونه غوښتله بیا څه وایي وی د دې آدم د لاسه خو زه ذلیل کړم هر طرف نه به ولا راتاوېږم هر طرف نه او دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم د ده بچي به تابعدارۍ ته ستا نه پرېږدم الله وی ښه ما ته قسمونه خورې ما ته بډې وی ما له جوابونه راکې چې د دې آدم اولاد کوم هم ستا ومنل ستا او دې به ټول دوزخ په دنه ډک ان عبادي ليس لك عليه سوء فکر مکوه چې کوم زما بندگان دي بندگی د عاجزي ده پکې بندگی د عاجزي ده پچا کې هغه ته ټرک هم نشي کولی اکه ګناه وکړي به هم به وته زه څه کولی شم چا کې عاجزي رو بندگی رو ما ته تندې په سر لګئ ته ورسره هر څونه چې ګمراه کېده بیا به خم او جنت ته به لېږه ته څه کولی شي زما وروڼو په کبر خدای ډېر خفه کېږي په عاجزۍ الله خوشحالېږي یو ځل رسول الله مبارک د مدینې منورې په لاره په روانه داسې یو ډیران ته ودرېده صحابه سره ودرېده چې ډیران سره څه کوي صحابه هم پوزې پټې کړې وي دا څه شی دی وي دا ډیران دی وي ډیران څه ته و ګوره پیغمبر مبارک ډېر هوښیار دی وی صاحب دا خلک پکې دا ډوډۍ چې خاشي وغورځئ ترکاري خاشي دلته وغورځئ
کور کې چې کوم ګن من دي دلته راوغورځئ دا وي ټوکلۍ موکلۍ زړې جامې دي چې خیرنې شي او وغورځېږي دلته کې وي دا ډوکي دا چې څوک خوراک وکړي هغه چرګ مرګ ګډ مړ وخوري هډوکي دلته وغورځئ دا هغه څیز رسول الله مبارک وفرمایل نه 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 دا هغه څیز دی چې د کوم څیز دپاره یو ورور لګي بل ورور وجني څه دپاره وجني ډوډۍ دپاره هغه ډوډۍ چې خېټې ته لاړه دي ډېران ته راشي هغه ډوډۍ چې په ځمکه پرېوته هغه ترکاري چې څښا شوه دلته راشي هغه رور د رور دپاره او مسلمان د مسلمان د کپړې دپاره وجني ډوډۍ دپاره وجني دا هغه کپړه ده چې دلته اوس خیرنه پرته پوده دې پټوی کم سیز ده چې مسلمان وجني رور حیا اخلي نن هغه سیز دی هغه خوره ده هغه کمې خورې ده چې یو بل وجني دا د ډیران تاسو د سپې مې پټوي قبر باندې الله خفه کېږي قبر به نه کوي عاجزي به کوي په عاجزۍ الله خوشحالېږي غرور به نه کوو بل مسلمان ته به سپک نه ګورو غریب ته به سپک نه ګورو مزدور دیاړیمار ته به سپک نه ګورو همسایه ته به سپک نه ګورو افسر به خپل کشر ماتحت ته سپک نه ګوري بالکل نه بالکل به نه ګورو ځان به زړونه ښکته ګڼي او د خدای شکر به ادا کوې او حمد به وې قسم په خدای په دې خدای خوشحالېږي الله به خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمای لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر چې د چا په زړه کې د شړشم د دانې عمره کبر پروت جنت ته به نه ځي هله به ځي چې په دوزخ کې وډبئ او د دغه کبر غرور ته وباسي او پاکي کې د هغې نه پس به بیا جنت ته پلیته او خیرنه جامه څوک نه اچوي چې ښې وډبئ په کوټکوانې کې او په صوباړو باندې هلې اچوي دې به ښه ډبولي هله به ځي د الله هغه مخلوق چې هغه لاس پې نشي ړقولی د الله هغه ځمکه چې هغې کې سورې وباسه درته نشي ویلی چې ما کې سورې ولې وباسې هغه غر او ځمکه بې جان بې اختیاره مخلوق هغې ته ځان نشي رسولی نو د الله هغه مخلوق چې هغه ډېر لوی عظیم مخلوق دی هغې ته به څنګه ځان ورسوي د کبر پتللو مټې واله او خپې جفتې کې ښودل او مسلمان ته سپک کتل او ځان لوی حسابول دا په شریعت کې ډېره لویه ګناه ده حضرت ابو دجانه رضی الله عنه په یو جهاد کې مټې والې او روانو او داسې چال یې کو لکه داسې بل ته کمزور او ځان داسې لوی حسابول او کافرانو ته ځان خو چې ګورې زه دومره طاقتمن یم او زه پهلوان یم اوس خو جنګونه بل شان دي اوس خو د ګولۍ جنګ دی پټ په ناست دی رکوټې ماشوم هم پر چاډزو کې لوی سړی راوړی هغه خو د بادرۍ جنګ و هغه د کبډۍ جنګ و هغه د پهلوانۍ جنګ و چې کوم به کمزور و هغه به توره نه شوه چلولی چې کوم به طاقتور و او پهلوان به هغه به توره چلوله نو دا حضرت ابو دجانه رضی الله عنه هغه چال داسې کوي چې دشمن باندې خپل روب ورچوي مټې وی او خپې نږدې ږدي او ځان لقی چې رسول الله مبارک ورته نظر شو نو مسکې شو وی دا چال د خدای ډېر بدي شي خو په دې میدان کې بدي نه شي دلته خوښ د کافر په مقابله کې که ته مټې ووایې او هغه ته خپل روب وښیې او د کافر په مقابله کې ته جوخ ځای او هغه ته وایې چې ګورې ته د یو لاس د طاقت هم نه نو دا خیر دی او دې نه بغیر دغه چال رسول الله مبارک فرمایي د خدای ډېر بدي شي د الله نه دی کم کمال چې په خپله تواضع انکسار وجه ځای کې دی او په دې څومره الله خوشحالېږي نو په سر اوچتولو د هغې نه زیات خفه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې د مدینې شریفې ته هجرت وکړو د مدینې خلک دړادر د پیغمبر علیه السلام ملګري کېدل او ایمان یې قبلاو دا هغه وخت و چې عبدالله ابن ابی د زړه نه خو تر اخره پورې کافر و خو په خولې املا دی مسلمان شوی نو وروستو بیا منافق شو وروستو بیا په خولې کلمه وی په خولې د پیغمبر علیه السلام ملګری ځان حسابه او د زړه نه خو کافر خو دغه وخت کې لا د خولې مسلمان هم نو
یو صحابي دی د خزرج قبیله سردار دی سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه نو حضور پاک د هغه تپوس کړ پیغمبر علیه السلام له خدای ډېره عجز طبیعت ورکړی هغه به د هر چا تپوس کاو د یهودیانو تپوس ته به ته بیمار پورسئ د یو کمزوري مسلمان تپوس پیم کاو دا پکې نه و چې دا مالدار دی او دا غریب دی د مالدار او د غریب دا فرق پکې نو یو ځل یو یهودي ماشوم ناجوړه راکوټې او حضور پاک مبارک هغه له تپوس ته ورغی داسې ماشوم نو چې هغه نابالغ او بالغ و هغه هلک خو مونږ خو نن سبا چې عمر یې کم یې مونږ ماشوم ورته وایو نه و بالغه نابالغه نو بالغ و خو راکوټې و کشر و رسول الله مبارک به د مدینې په کوڅو کې کله کله لیده د هلک یې هسې اړه ته پروتی و ښه هلک و پیغمبر علیه السلام سره به کله کېمناسته خبرې به یې واورېدې نو یو ځل یې تپوس کړو دلته هغه د یهودي هغه ماشوم بچی نه ښکاري څو ورځو نه چا ورته ویې صاحبه خو ناجوړه دی وي ده تپوس یې وکړو د دشمن د بچي تپوس ته دشمن له تپوس ته نو چې ورغې نه په کټ کې پروت و او پلار ورسره و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به هر دی د ایمان دعوت چلو هغه کار خو هم دقه و ماشوم سره چې څنګه پیغمبر علیه السلام کېناست نو حضور پاک ورته هغه ته پته ولګېده نبي علیه السلام ته چې دا بچی مري اخیري واقع ورته بچی کلمه شهادت یې ورته پیش کوي دا ووایه کلمه شهادت مقصد څه دی الله یو د شریک نه لري په هیڅ حیثیت خدای له شریک نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله برگزیده پیغمبر بس دا د کلمه شهادت مقصد نو حضور پاک ورته کلمه پیش کړه یې بچی دا کلمه ووایه نو هغه هلک پلار ته وکتل پلار یې ورسره ناست و چې بابا څوک نو پلار خو یې و یهودي خو د یهودیانو ته پته و چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی دې ته پته وښه قرآن وایي الله وایي په قرآن شریف کې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې دې ته پیغمبر علیه السلام داسې معلوم دی سوچه پیغمبر لکه بچی چې چاته معلوم چې دا زما زوی دی بچی کې د چا شک نه کې دا زما نه دی نو چې بچی ورته څنګه معلوم دی دقسې ورته دا معلوم دی چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی بلکې عبدالله ابن سلام دا یهودي مسلمان شوی دی نو چاته تپوس وکړه وایي ستاسو متعلق خو په قرآن شریف کې داسې راغلی دی چې تاسو دا پیغمبر داسې پیژنئ لکه د زوی په شان نو هغه ورته وی نه د زوی نه زیات یې پیژنو وی په زوی کې لا کله زمونږ شک پیدا شي هسې نه چې زمونږ ښځې چې ته ګناه کړې او مونږ ته نه یو خبر او دا بچی زما نه نی پیدا د بل چا نه پیدا وی په بچی کې هم دا شک کیدی شي او په حضور پاک کې هم دا شک نشته زمونږ کلک یقین دی زمونږ په کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفتونه راغلي دي دا هم په ده کې دی دا مونږ ته معلوم دی او قرآن شریف کې الله فرمایي وقانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به دی به مخکې د یهودیان په مدینه کې اوسېدل نو چې د مدینې د خلکو سره به جنګ جګړه جوړه شوه نو د یهودیانو به ورته وی د آخر زمانې پیغمبر را روان دی او چې راشي که خیري بنګ په ورسره ملګري کېږو هغه له به خدای طاقت او غلبه ورکوي او تاسو به وجنو پرېږدم نه او بعضې علما دا معنا کوي یستفتحون چې یا خدایا د آخر زمانې د پیغمبر په وسیله او په برکت مونږ له په دې کافرانو ګټه راکړي دا به وي فلما جاءهم ما عرفو الله وایي چې هغه پیغمبر دوی ته راغی او هغه چې دوی پیژنده چې دا اخیري پیغمبر دی او رښتونی دی نو کفرو به ویې نه منه کفر یې پرې وکړي نو یهودیانو ته پته وه خو دې ظالمانو هغه خپل عصبیت ټینګ کړي و نو ماشوم پلار ته وکتل هغه هلک چې ما ته خو دې وایي کلمه ووایه بابا څه چل وکړم هسې یې ورته وکتل په خولې یې تپوس ونه کړه نو پلار یې پیش و نو پلار ورته وایي بچې اطیع ابالقاسم
وی دا ابو القاسم د پیغمبر علیه السلام کونیه وه. عرب اوسم دا نومونه اخلي، دی یو نوم کونیه ورته وي په عربی کې. وی اطع ابا القاسم، وی بچې د ابو القاسم د حضور پاک خبره ومنه، پلار ورته و. نو هغه ماشوم یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، بس دا کلمه شهادت ماشوم وی. او دا کلمه شهادت نه لږ غوندې ساعت پس هغه ماشوم وفاتم شو. نو حضور پاک او فرمایل وی خدای له حمد دی هغه ذات له چې دا بچی د جهنم د اور نه بچ کړ. څومره غټه فایده میلاو شوه. که دا پیغمبر علیه السلام نه وی ورغلی او دا هلک مړ وی خو بالغ و خو کشر نو کم خوا به ته ټول عمر به په دوزخ کې پروت و. نو د حضور پاک د ورتلو څونه فایده حاصله شوه. اوس هم چې څوک بیمار یو ته تپوس وکړي او تا سره روانه مې او ته تپوس ته ورشي نو له دې والا وګټه او یا لکه زما تپوس وکړه پلان کې خوشحاله شي په هغې او ستا ډېر بدې په هغې باندې یېرېږي او ختم شي. باید سړی خو دړه نه سخت دي خو ډېر خلک په تپوس پوښتنه خوشحالېږي. او پخوا به زموږ قانون دا چې خلکو به معمولي م څوک ناجوړه شو نو یو بل تپوسونو له به تلل. اوس دا رواجونه وختونه کم دي خلکو سره. هر سړی سار نه ماښامه پورې د دنیا په پیسو پسې په منډه ترنه دی تپوس پوښتنه. او که څوک یې کوي هم نو په بدل یې کوي. هلکه وایي پلان کې ناجوړې تپوس ته نه دی وایي ولې زما یې کړی اوسه د پلان کې پلار ناجوړې تپوس یې نه کوې ولې زما یې کړی زما د پلار تپوس یې کړی اوسه. نو زمونږ هغه عبادتونه هم نن د بدلو په توره ختم شوي بدل چې دا دی وایي چې زما یې کړی زما یې نه دی کړی نو دا خو تا د خدای دپاره کار ونه کړ. او ورونو یاد وساتئ په ترمذي شریف کې حدیث دی چې څوک د الله د رضا دپاره د یو مسلمان پوښتنې له لاړ شي او تپوس ته یې لاړ شي نو چې د کوره ووته او تر کوره پورې لا نی راغلی نو په دې ټوله لار او په راتلو کې 80,000 فرشتې د ده دپاره د خدای په دربار کې د بخښنې دواګانې کوي. څومره لوی ثواب دی پکې چې اوته نو د 80,000 فرشتې. هلکه مونږ وایو هلکه پلان کې مولوي صاحب له لاړ شه ښه سړی د دوا به راته وکړي. هلکه پلان کې پیر صاحب له لاړ شه ښه سړی د دوا به راته وکړي. هلکه دا سپینګیرې د دوا ته وغواړه دوی قبلیږي. نو بیا هم پکې شک شته خو فرشتې هغه مخلوق دی چې بلکل پاکي دي د هغې دوا به څنګه نه قبلیږي د فرشتو نه دوا واله. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې څوک سورت فاتحه وایي او اخره کې دعا کوي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. وی آمین وایه ولې وی دې وخت کې فرشتې آمین وایي. نو د فرشتو سره چې ستا دوا شریکه شي د هغې د دوا په برکت به خدای پاک ستا دوا هم قبوله کړي. ګوره پته ولګېده که نه چې یو خو فرشتې انسان له دعاګانې کوي او د فرشتو سره چې ستا دوا شریکه شي د هغه امین سره ستا امین شریک شو نو خدای به دوا قبوله کړي. نو فرشتې پاک مخلوق دی ګناه ترې نه کېږي. مونږ نه ګناه کېږي د فرشتو نه نه پوټینی ګناه کېږي او نه لویه ګناه ترې کېږي. نو چې ته روان شي د فرشتو او یا د فرشتې دعاګانې دله شروع کړي تر څو چې کور ته دی راغلی څومره لوی ثواب شه پکې. وی زما یې کړی ستا دي نی کړی نیکبخته ورشه. انسان دی جوړ شوی بني د دین کار به د دنیا کار به. اوس موږ نشو تپوسونو ته جوړی دی علم کېږي چې لاړ شو هلته درسونه دي درس وکړو که تپوس چې خبر شو نو په درس کې دوا ورته وکړو چې خدای پاک دې جوړ کړي. خو دا چل تاسو مه کوئ ښه که څوک دې تپوس کوي که نه کوي ورځه د خدای دپاره یې تپوس کوه. یوه وره دویم چې د مریض پوښتنه کې نو فرشته څه وایي وی طبته ډېر ښه کار دی وکړه وطواب ممشاکه وی دا تلل دې ډېر ښه دي ډېر ښه کار دی وکړه تلل دې ډېر ښه دي. وتبوأت مقعدك من الجنه او ځان در جنت کې د ناستې ځای پیدا کړه. ګوره څومره ښکلې خبره. او بل ځای کې رسول الله مبارک فرمایي وایي چې څوک مریض سره کینی
دا چې کم وخت کې دی مریض سره ناست دی نو دې وخت کې دی په جنت کې وي ناست دی دا ناست دی په جنت کې فی خرفة الجنه فی ثمار الجنه حدیثو کې راځي نو علما خو د هغې باندې طالبان پوهېږي معنو کې دوه درې معنې یې مونږ کوو او درې خو یو تاسو دپاره اسانه معنا وکړم که د مریض پوښتنې نه لاړې ولته مړ شو نو نیغ په نیغه به جنت ته ځي جنت کې ناست دی نو د مریض د پوښتنې ډېر لوی ثواب دی او سنت دی ښه په دې نیت دی او بیا چې لاړ شي نو د مریض په تندي لاس هم ایږدی دا سنت دی رسول الله مبارک د مریض په تندي لاس ایښودی دی یا ولا په لاس ایښودی دی په تندي یا په لاس باندې په دې مریض خوشحاله شي چې ما نه کرکه نه کوي دا زما په لاس یې لاس کېښود او زما په تندي باندې لاس کېښود په دې خوشحالېږي او بیا ورته ښه خبرې وکړه رسول الله مبارک فرمایي که ته دې مریض ته ښې خبرې وکړې نو ستا په خبرو نه جوړېږي الله چې ولې څه مقرر کړی د ابی خو دې پې خوشحاله شي نو ښې خبرې وکړه چې که خیري مړه ټیک به شي هسې دې وار خطا کړی دی پلانکې هم دقسې نه جوړو او خدای پاک ښه کړ او دې وخت کې چې ته کومې خبرې کوې فرشتې پې امین وایي څومره فایدې دي څومره ګټې دي چې دې وخت کې ته کومې خبرې کوې فرشتې امین وایي ته مړه ټیک به شي خدای به دې ښه کړي الله دې جوړ کا وی دعا والا وکړه نفسوا له فی اجله او دا ووایه چې مړه ټیک به شي داسې پلانکې نه جوړه وکړه هغه ټیک نه شو او دا خو څه خبره نه او چې ته ورشې تپوس ته او داسې ورته نیغ نیغ وګورې پوزه رې کږه ده پوزه کږه ده مړه به د خدای نه بخښنه غواړه مرګ په نیټه دی نو چې دا دې ورته ووایي که نه نو که بشیر جان نه مري نو به خرېږي هلته به مړ شي وبه خرېږي مړ به شي چې ګنې رښتیا زه مرم مړه خیر دې فکر مه کوه دقسې زما هم د ترې او زوی و بس کې دی کې مړ شو شهید به شي که دا خبرې ونه کې ګورې بعضې قمقل ډاکټر وي چې مریض ولا بوتې نو 3 ورځې پس به مرئ هلکه ستا پلار د آخرت کتاب راوړی دی ورسره پروت دی خبیثه که تا لوح محفوظ ته کتلي ته خو د خپلې تجربې خبرې کې د تجربې خبره دی وکړه نو په تجربو خبرې مریض او مرګ او ژوند د الله په اختیار کې نو د تجربو خبرې د مریض مخکې قمقل ډاکټر د مریض مخکې ووایي په داسې طریقې وارث ته ووایه چې یاره د خیال ساتئ او زمونږ په کتابونو کې علاج نشته بس داسې یو ښه خبره ده هغه ته باباجي الله به دې ښه کړي غم مه کوه داسې خبرې ورته کوه نو بعضې مریض ډاکټر له روغ دی خو چې واپس راځي نو د بل په شا راځي ولې هغه قمقل ډاکټر ورته داسې خبرې وکړي نو مریض ته به ډاکټر هم داسې نه وایي او ته به هم ورته داسې نه وایي نفسوا له فی اجله داسې خبرې وکړې چې هغه پې خوشحاله شي وی ستا په خبرو دی جوړېږي نه فرشتې پې امین وایي کیدای شي خدای جوړ کړي او ستا په خبرو د نیټه نه زیاتې کېږي خدای د زړه به پې خوشحاله شي د مریض په آدابو کې یو ادب درته بل هم وی دا مسلې زده کړې بل ادب دا دی چې دم هم پې اچولی شي که دم دې زده یې پې واچوه رسول الله مبارک به مریض د لاړ نو دم به یې پې واچوه او بعضې مریضانو سره یې داسې هم کړي دي چې ګوته مبارک یې په خوله کې وانلې ده او بیا د مدینې په ځمکه راښکلې ده او بیا هغه د مریض په تندي راښکلې ده بسم الله د خدای په نوم دې دمو تربتو ارضنا زمونږ د ځمکې خاوره بریقت بعضنا زما د خولې د لاړې سره مبارک لیشفی سقیمنا یا لیشفا سقیمنا چې زما د مریض جوړ شي باذن ربنا د خدای په وقیلا مدینه خوره خو بل شان خوره ده او د حضور پاک لاړه مبارکه خو بل شان مبارکه لاړه نو داسې هم کولی شي جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک ته وایي وی بیماری وی او وی دم دې کم وی او دم مې کم وی بسم الله ارقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک وی دا الله په نوم دې دمو د هرې بیمارۍ نه دې دمو شفا به الله درکوي دا دمونه هم ثابت دی او دم سره په مریض لاړې توکل هم ثابت دی دا نری نری لاړه چې په مریض توکې
دا هم په شریعت کې ثابت شته او که ته په دې یارېدلې چې زما نه ورته نظر لګېدلی دی بعضې سړي نظر د خړه نه لګي داسې سپکه خبره نه ده که ته په دې پوه شي چې دا خو ما د نظره کړی دی زما نظر لګېدلی دی نو د هغې دپاره دا قانون دی چې هلته اودس وکړه او هغه اوبه په مریض ورواړه شریعت کې دا ثابت دی زمونږ خلک څه کوي چې ده ته پته وي چې د ما نظر د پلانکي په ما لګېدلی دی نو چې روان شي نو یلکه وي د خپې په قدم وله میخ ووه حاجي صاحب داسې ده که یا پې مچاز یې وکړه په قدم دا نشته په شریعت کې شریعت کې تاسو ته شریعت مسئلې ښیم چې تا ته پته چې د پلانکي نظر تیز دی او په ما لګېدلی دی نو هغه ته ووایه صادر پلو ووینځه په اوبو کې حدیث کې دقسې دی او یا خپل کمیس په اوبو کې ووینځه یا د صادر پلو نو ابه یې ووینځي نو هغه چې کومې انځلې اوبه دي چې کم پکې د پلو او د کمیس هغه اوبه دي هغې انځلې شوې په مریض ور واچوه دې سره به خدای مریض جوړ کړي یا هغه ته وی اودس وکړه ابه اودس وکړي یو خانک کې د هغه د اودس اوبه جمع کړه او غوبه راواله په مریض باندې ور واچوه یا دې غسل وکړي مثلا چې ډېر خطرناک نظري نو هغه د غسل اوبې راواله چې کوم باندې لمبلې شوې دی هغه چې کومې مستعملې اوبه دي او په مریض یې ور واچوه دا په حدیثو کې ثابت دی او نبی علیہ السلام فرمایي که تا ته چا ووایي چې لاس ووینځه اوبه مې پکار دي یا اودس وکړه او زما ستا د اوبه پکار دي نو ادې بد نه ګڼي چې دا ولې خیر دی نظر خو د خړه نه لګي دا خو چېرې چا څوک خوښ شي نو هغه باندې نظر ولګي د بد د لنه خو نظر نه لګي خو د بعض انسان د سترګو نظر وي تیز او دا قدرتي شی دی دا د هغه ګناه نه د غریب او نه د هغه غلطي وي خو چاته وګوري نو خوښې شي ړې ته خوشحاله شي نو نظر ولګي او النظر العین حق په ترمذي شریف کې حدیث دی چې نظر بالکل حق دی حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام چې کله په مصر کې او د یعقوب علیه السلام 11 بچي 11 قات راغلی نو خدای پاک یوسف علیه السلام راوسته او د مصر بادشاه وزیرو د وزارت نه پس بادشاه نو قات راغلی نو یوسف علیه السلام خوب لیدلی و بادشاه نو غلی محفوظه کړی نو خلک به راتلل څه جمع پونچي به یې وړله معمولي غوندې یوسف علیه السلام به هغوی له غله ورکړل نو د مدین نه د یعقوب علیه السلام 11 بچي م لاړل نو چې څنګه 10 بچي لاړل نو یوسف علیه السلام خو پېژندل چې دا خو زما غرونه چې دي په کوي کې غورځولی وهم له منکرون او دوی نه پیژنده چې دا زمونږ هغه یوسف رور دی دی خو یې مونږ کوي کې غورځولی دی مړ به نه به یې غوښې و نه به یې ډوکې و نه به یې څرمنې دې ته څه پته وه چې د بنده جدا وس دی او د الله جدا نظام نو چې ورلل څنګه یوسف علیه السلام وپېژندل وی د کوم ځای نه راغلی یې وی د مدین د علاقې نه څه کار کوې هېڅ کار نشته جي بابا مو د خدای پیغمبر دی او یعقوب یې نوم دی او پیژن چې دا خو زما رونه دي او دا خو زما پلار یاد دی او موږ څه لږ غوندې سامان راوړی دی جئنا ببضاعة مزجاة څه داسې معمولي کوټه موټه پیسې م راوړي دي او تا له راغلي که مهرباني دې وکړه لږه غله دې راکړه نو یوسف علیه السلام او ولا غله وی بل څوک خو کلي کې بل څوک رور مور خو پاتې نشته اته پته وه او یو رور مې بل هم شته د مونږه بنیامین او زمونږ یو رور مخکې شر مخ تختولی و دا هغه سکر اور دی دا جدا مور نه دی نو مونږ ام راوسته خو پلار مې پې یارېده چې دا مه بوځې مانه نو هم رانوسته یاره بادشاه سلامت که د هغې سم راله راکړه غله کنټرول خو به پخوا هم دلته دا چینو مینو د وړو کنټرول منټرول به کېده د هر چا په کور کې 3 کسانو نو د هغې بیا ورکوو که 15 به د 15 کسو بیا ورکوو نو وی خطر به کم هېڅ خبره نشته هلکه ګورې دروغ ونه وایې نه نه قسم دې تپوس وکړه چې د قافلې نه چې زمونږ بل رور شته چې غلی وله ورکړه وی داسې کار دی شکیم در باندې لکه دروغ هم ماته ویلي نه قسم دی چې بل وی ښه بل ځل چې راځی به راولې چې ما ته پته ولګي او که بل ځل هغه را نه وسته که نه هغه بل رور تاسو نو به نه در کوم دل اوس 1 روپۍ به یو قاشوغه غنم به م نه در کوم لږ به م نه در کوم نو دوی دا چلو که چې دی لاړل
نو چې غله خلاصه شو نو پلار ته بابا ځو چې غله راوړو خو موږ ته خو باچا ویلیو چې ځان سره به هغه بل رور راولی نه بچې یوسف باندې مې په تاسو اعتماد کړی نو په هغه هم در باندې وکم ادنه شرمه خو تختو نو که دا یاره بابا پرېږدی قسمونه قرآنونه نو پلار ورته څه وایي ای بچو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچې ګورې په یو دروازه مور دی 11 کسان یې او ټول زلمی او خشته وجودونه هم دي نو که په یو دروازه ورلی او خلکو ولیدلی چې دا خو د یعقوب علیه السلام 11 دا زلمی بچي د نظره بشي نو په جدا جدا دروازو ورشي زمارونو علما د دینه معلومه چې یعقوب علیه السلام د خلکو د نظره یریده او رسول الله مبارک هم فرمایي چې د سترګو نظر دا حق دی بالکل ثابت دی لګي یو بل هم خبرم درته کوم که چاته پته چې زمانه بل ته نظر لګي بعضې وخت کې د پلار چې زوی ته وګورې ته خوشحاله شي نو نظر د پلار هم لګي مور چې بچي ته وګوري نو هغه ته خوشحاله شي نو د مور هم بیا لګي زوی پلار ته وګورې خوشحاله شي د هغه هم لګي نو چې دا چاته پته ولګي چې زما دا نظر خو په بل لګي نو دې د یو لفظ وایي بیا به نه لګي څه شی دی داسې به ووایي چې څه خدایه لا حول ولا قوة نه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله دا دی ما شاء الله كان چې خدای څوک غواړي کېږي وما لم يشاء لم يكن چې خدای یو کار نه غواړي نه کېږي لا حول ولا قوة الا بالله د مصیبت بیماری نظر نه مخلص او طاقت دا د خدای په لاس کې نو که تا ته پته لګي چې زمانه بل ته نظر لګي نو دا وایې ښه ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله نو بیا به نه لګي انشاءالله بهر کې دا خو مې یو څو ضروري خبرې ته د مریض د تپوس وکړلې بل یو ادب هم د مریض د تپوس شته چې مریض د سینګ وردنه وځي نو لږ ساعت به ورسره کښېنې هسې نه چې ورشي او بالغ ته ډډه ووایي او کله تورس کې او کله شنیس کې هلته هغه ناجوړه دی غریب په هغه خو تکلیف تېرېږي بچي یې وایي چې خدای سړی زر وباسئ ښځه یې وایي چې مونږ ورته په ډډه په کوټو کې ناست یو کاکاجي راغلی دی متکې ته یې ډډه والې ده خدای کاکاجي له مخه ورکړې تپوس ته یې نه تپوس خو چې اسکې وبس کو کر ها توره کشنا یاره بس د خو چې څنګه نو دا تپوس ولې کې د چایو بس وجي عالم او تپوس مې کو سلام علیکم او چې دا قربره ته وي تورې بس کې کشنې د هغه هم ګورې ډېر لنی بچل جانا چې دا څوک ته وي تور چې چای په چا سوکار کوي چې چای ولا پخه یا چې وسره تعلق یې لکه چای در پخه کم نه تورې سکې او کشنې چې دا پکې رتا قضیه معنیت الخلوه جوړه کی نو دا پیشه په دې باندې چې دا څه غپ شپ دی نو زر ورته وایه چې نه نسکم رسول الله مبارک څه فرمایي تاسو خو زمیندار ډېر پاتې شوی دا غوا میخه چې بندله شي که نه نو دې ته د اوښې ته لاول بچي ور پرېږدي نو چې بچي ور پرېږدي او هغه ورته پیره پرېږدي د هغې نه پس دا غوا میخه شي د بچي نه بغیره پی نه را پرېږدي نو دا بچی چې ور پرېږدی نو څونه ټیم هغه نن معمولی ټیمی کن نو رسول الله مبارک فرمای وی اوخی تا چې سړی بچی پریدي د پایو پرې خودو د پاره وی دومره ټیم مریض سره کېنه ردی نه زیات مکین بس معمولی چې هغه تنگ نشي دا هغه کور والا تنگ نشي او مریض د تکلیف را نشي بس تا معمولی غونډه کېنه او ضرور سلام علیکم چې ډوړې ته می سارېږه نورونو خبره خیر دا خو پکې مسالې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د مریض په تپوس کې دا غټ غټ فائدې دي نو هغه ماشوم کلمه وي هغه الک او خدای مسلمان نو رسول الله مبارک عادت د وجزي چې هغه به د بیمار تپوس کاو د غریب به هم کاو د ارچا تپوس پختنه لبته نو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه بیمارو نو پیغمبر علیه السلام تپوس لراوه نو چې په دې لاره ته نو عبدالله ابن ابی کې دا وروسته ته غټ منافق جوړ شوی دی دې ناستو
بعض مشرکان کافران ناستو، بعض پکې مسلمانان هم ناستو، او پیغمبر علیه السلام سور پسو په خره باندې سورو، دومره عاجز. حضور پاک په خویانو کې دا راځي چې نبی علیه السلام په خره باندې هم سورلی کړی. په خره باندې سبا څوک سور شي، بدي څونه لګي په دې سړک د پاسه کې یو سړي په خر خپه ور واړوله او پې سور چې ټول خلک به ورپورې خاندي، لکه په خر د پاسه سور دی او په خره سور دی. قسم په خدای رسول الله مبارک پې سورلی کړی، په قچر یې سورلی کړې ده، په اس یې سورلی کړې ده، په اوښه باندې سورلی کړې ده. دا د پیغمبر علیه السلام عجیزي وه. نو چې څنګه په دې مجلس ورغې نو هغه خو خامخا څاروي دوړې کوي، نو هغې دوړې وکړې او پیغمبر علیه السلام را کوشو دی ته ودرېد. نو دی عبدالله ابن ابی ظالم سپیره شیطان د پوزه پټه کړه، وی په موږ دوړې مه راولې. داسې د نفرت په نظر پیغمبر علیه السلام ته په موږ دوړې مه راولې. او پیغمبر علیه السلام ولې د ایمان دعوت ورکړ چې مسلمانان شي. نو دا عبدالله ابن ابی ورته څه وایي؟ دی ورته وایي ای سړیه، وی خبرې خو دې ښه دي خو که رښتیا یي، خبرې خو دې ښه دي خو که رښتیا راته وی. او موږ له تکلیف مه راکوه، کور کښېنه چې څوک درځي قصې ورته کوه. څومره سپک لفظ، کور کښېنه قصې ورته کوه. بس هغې کې خو مسلمانان وو، هغې ورته وی مړه وی به راته څه چلو شو، که منې ومنه که نه منې مه منه، پرېږده دوه درې خبرې موږ ته وکړي. او پوزه دې ولې پټه کړه، په موږ دوړې مه راولې. قسم په خدای چې د حضور پاک د دې خرې بوی ستا د مشکو عنبرو نه خشته دی. څه ګډې وډې دې شروع کړې، جنګ جوړ شو، صاحب جګړه جوړه شو. مسلمانانو وی وایه، هغه وی نه، پیغمبر علیه السلام هغوی قلار کړ، جنګ یې ختم. چې جنګ یې ختم کړ، لاړ سعد ابن عباده رضی الله عنه له د هغه کور تپوس ته ورغی. او صاحب دا عبدالله ابن ابی د هغه قومي و. نو چې تپوس یې ولو که نو ګیله یې ورته وکړه، وی سعد ابن عباده او داسې عجیبه ګیله یې ورته وکړه. دی ورته ونه وی چې خبیث دا خبرې وکړې، دی ونه وی چې هغې ظالم دا خبرې وکړې. الم تسمع ما قال ابو حباب، سعد ابن عباده ابو حباب یعنې د عزت نوم یې ورته واخېست عبدالله ابن ابی ته. یاره هغه خو څه داسې خبرې وکړې ارمان که ته اورېدلې، ما ته خو یې ډېر بد ووی. او ته څه وایي؟ وی د الله رسوله معاف یې که، د ده لس پړسېدلی دی، ړې سوځېدلی دی. وی ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو فیصله کړې وه چې دې مشرکۍ، او ده ته د مشرۍ پټکې تړي، خو چې ته رالې خلک تا پسې شو، د هغه مشري په خاورو لو شوه، مشري لاړه ختمه شو، برباد شوه. دې وجې نه تا سره دا غصې وکړې او تا سره یې دا بدې ووې. رسول الله مبارک اسم نشته، ما طرف نه معاف دی. داسې ښکلې جون، ښکلې خوی، خشته مزېدار. قسم دی چې د حضور پاک مبارک ډېر عجز طبیعت و، ډېر عجز طبیعت. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام یو صحابي کره لاړ، ډېر عجیبه خبره ده. نو ورته یې ګدی واچوله، ګدی، دا وړه ګدی بنده خلکو ته واچي چې میلمه پې کښېني. هغه پیغمبر علیه السلام ته ګدی واچوله چې د الله رسول په دې کښېنه. قسم دی حضور پاک پا ګدی کښېنه ناست، یو طرف ته ته کښېناست. صحابي وی یو طرف ته د ګدی زه کښېناستم، بل خوا پیغمبر علیه السلام، او ګدی هم په میانځ کې پاتې شو. داسې عجز طبیعت، کبر پکې نو، غرور پکې نو، تکبر. او مونږ خلکو کې څونه تکبر دی، او چې 10 روپۍ ورسره وشي که نه، نو بل انسان ورته داسې ښکاري لکه مولی او ګانزره. او چې بیا موټرګي وشو، بیا خو چې په لاره رواني د موټر نه هغه مټ سنګبار رایستې، ته به یې ګنې بس جس کې ناست دی او بس جنت ته الوځي. او چې د هغې نه لږ ښه موټرګي شي، دی بیا دې چشمو ته وګوره، نظر یې ټیکې او تورې چشمې اچولې. او برېتو ته یې وګوره چې باري نو برې ته یو لیشتې، او چې موټرګي کې کښېني نو 3 لیشتې ته جوړ شي. او چې روان یي داسې په برن برن راته وګورئ. او بعضې قمقل چې ستا خوا کې تېرېږي، دا موټر به سره خوا کې تېر کړي، دوړې به هم درته وکړي. هلکه په قلار کې نه نیک بخته، کبر مه کوه، سار د کم ځای باندې ناست وې په ډېران، غرمه چې ډوډۍ وخورې کم خوا به ځې، او دسماتې به کم ځای ته رسې، خېټې ته ګوره سرې پکې پاتې دي. انسان بسې وره د کبر بسې. حضور پاک مبارک یو ځل مدینه منوره کې روان،
نو د مدینې منورې یو مشترک ډیران و خلکو پې دا اډوکې م غورځول او زړې جامې به م پې غورځولې او چې خوراکونه به پاتې شوه به م پې غورځول او هر څه اډوکې مډوکې پراته. نو چې نبی علیه السلام د صحابو سره په دې ډیران ورغی نو صحابو پوزې پټې کړې. نو پیغمبر علیه السلام د صحابو نه تپوس کوي دا څه دي؟ وی صاحب دا ډیران څه ته وایي؟ وی زمونږ خوراکونه چې زمونږ نه پالتو دي م پې غورځول دي، غول او ګندګۍ دي، جامې دي زړې، اډوکې دي، خزلې دي، دې ته ډیران وایي. پیغمبر علیه السلام ډېر هوښیار او قسم د خدای ډېره پوهه ورکړه. وی نه، وی دا خو هغه جامه په دې پرته ده چې تا مسلمان پې مسلمان وجني. جامه ده کمیس هغه دې پروت دی، دې دپاره مسلمان وجني، انسان وجني. هغه خوراکونه پې پراته دي چې انسان د دې دپاره انسان وجني. هغه اډوکې پې پراته دي چې کم دپاره انسان خپل رور وجني. افسوس پوده ته اوس پټې دا جامه خو په ډېر لوی قیمت خلک په دوکان کې اچوي علي او څونه پیسې پې ورکوي، خو چې د انسان وجود سره ولګېده نو څه شی ته جوړ شو. او دا خوراک څونه قیمتي و، په ګوتو کې بند او خشته او خراب نشي، نو څونه په خوند او په مینه بنده خوري، خو چې د انسان خېټې ته ورسېد نو دقه شی ته جوړ شو. دا خو هغه څیزونه دي چې دا د عزت څیزونه و، د قدر څیزونه و، خو چې انسان سره وجنګېدل، انسان وخوړل نو دقه ډېران ته ورته اوس ډېران دی. د بهرونو بنیاد دا ده چې انسان له کبر نه دی پکار. چې کم انسان خپل او دسماتې ځای ته نشي رسولی دی به څه کبر وکړي. د کم انسان په غاښ چې دړ راشي دړ او شلم کندي پورې د در چغو نه څوک خوب نشي کولی دی به څه کبر وکړي. کم انسان چې زوی ناجوړه شي او دی د مقبرې او د قبر او د مرګ نه نشي بچ کولی دی به څه کبر وکړي. او کم انسان چې دی بیمار شي او نه لاس لقولی شي او نه خپه دی به څه کبر وکړي. خو مونږ خلکو نن دنیا په مخه اغشتې ده، کبر به نه. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه درس کې یو ځل ناستو باغ او دې کې باران شو، څاڅکي شو. نو طالبانو سره خو کتابونه یې، نو هغې طالبانو منډې کړې کوټې ته، څاڅکي شو چې کتابونه لامده نه شي. چا کتاب زغلو، چا درې زغلوله، چا خپل څادر زغلو، منډې کړې او ځانونه بچ کول او سامانونه تختول. چې دوی کوټې ته وتښتېدل، مولانا رشید احمد گنگوهی څوک و؟ الله اکبر، د دنیا ډېر لوی شخصیت، ډېر لوی عالم، ډېر لوی فقیه، چې موږ ورته جامع المعقول والمنقول وایو، ډېر لوی بزرګ د زمانې د حاجي صاحب امداد الله مهاجر مکی مرید، ډېر لوی سړی، لوی شخصیت، د علم غر. نو چې طالبانو منډې کړې کتابونه د باران نه پټې او جامې او څادرونه منډې ووالې، مولانا رشید احمد گنگوهی څه چل وکړه، هغه زر پیزار له منډې کړې، څادر یې خپل خور کو، طالبانو سپلی پکې راواچولی چې دا سپلی پکې د دې باران نه پټې کړم. سپلی رالی خپل څادر کې اچوي او پنډې ته وتړه او جومات ته روان شو. چې طالبانو وکتل چې زموږ د حدیثو شیخ دومره لوی عالم زموږ سپلی راغونډي خپل څادر کې اچوي، چغې جوړې کړې. دې بزرګانو چې منتره په دقې منتره. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه یو ځل د ریلګاډي سفر کو، نو ریلګاډي په ډبه کې یو راکوټه غوندې باتروم، بیت الخلا غسلخانه، نو هغې کې هر څوک متیازې کوي، یو بخو کمي نه اکثره غټ خراب شي، څښا شي، ډکه شي، بیا پکې د اودسمات انتظام نه. نو د ریلګاډي غسلخانه ټټې څښا شوې وه، ټول کموټ ډک و، ګیر چاپېره پکې خلکو متیاز، چاله متیازې ورشي کم خبرې دي، د ریل نه خو بار نه شي او نه په شیشه کې متیازې کولی شي، او نه هغه زمانه کې د پلاسټک ګوتی وي، دا خو دا ګوتی متیا راووت، خو څه به کېږي. نو د ریلګاډي هغه باتروم کې چې کم پر شو هم خلکو ډاړلی، نو یو سیټ و، سیټ هندو سیټ، سیک دی هندو، هغه غریب له اودسمات یې ورغی، چې ورغې ټټۍ ته ورغې او دروازه یې کولاو کړو، د ناستې ځای پکې نو واپس راووت. سیټ صاحب بیا ورغی، بیا وکتل، بیا هم هغسې و، دوه درې پیرې چې سیټ وکړې، مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه وي پوه شوم چې د دې سړي له اودسمات یې ورغلی دی او انتظام نشته راځه. نو زر ورلم ټټۍ ته وردن نه شوم، او د ډبې په دې سیټونو کې او په دې غاړه کې خلک سیګرټ څکي که نه څکي،
د هغه سیګرټو ټوټې پرتې وې مې راواغېستې او د سیګرټو د ډبو دا وړې وړې ټوکړې پرتې وې دا مې راغونډې کړې خو چې څه ګن مند وه مې غلې راغونډ که څوک مې په ځان پې نه کړل او غلې غسلخانې ټټۍ ته ورننوتم او د سیګرټو په هغه ډبو باندې په هغې مې هغه ټټۍ صفا کړه مې پاکه کړه مولانا حسین احمد مدني وڅوک الله اکبر کم شخصیتو څومره لوی بزرګ هستي زمونږ تحریک پاکستان هندو پاک کې څومره لوی کارنامه او د حدیث استاد په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث او چې سملاسته به د شپې ځان له یو ځای کې یو ځای جوړ کړی او د خاورو بالښ یې ځان له جوړ کړی نو کله کله به د خاورو په بالښ سملاستېده چا ورته وي دا څه کوي قبر سره ځان بلدوم او 14 کاله په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې د حدیثو درس کړی دی 14 کال په مدینه منو مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام په جمعات کې 14 کال حدیث لوستلی هغه لوی هستي راځي او د ډبو په دې ټوکړو باندې او دسماتې راغونډۍ غسلخانه پاکه کړه چې صفحه کړه بار وسیټ صاحب ته وی صاحب که تاسو اودس ماته وی ورشه سیټ صاحب ور غسلخانه صفا پاکه اودس ماته پکې دې ته ایمان وي دې ته عاجزي وي دا کارو کرو ته پیغمبر عاشق ہے دا کارو کرو ته پیغمبر سوچا امتی ہے دا کارو کرو ته پیغمبر مبارک په نقش قدم لاړې چې دا کار نه کې ته پیغمبر په نقش قدم نه روان ته همټي وې ته مسلمان ته سپک ګورې ته د مسلمان بی عزتی کې ته مسلمان ته خپل طاقت خې ته مسلمان ته خپل کلاشنکوپ خې او ته مسلمان ته په داسې نظر ګورې لکه چې ته زما د خپې چیتره اوس هم بعضې خلک وي دا پلان کې خو زما د خپې سپلی ته هم نه رسي دا څه شی دی مړه دی خو زما د خپو د پیزار ته هم نه رسي هلکه داسې موایا غربت او خانی دام د خدای په اختیار کې ده او عزت او ذلت د چا په لاس کې د الله او صحت او جن او بیماری او مرض دام د الله په لاس کې ده مکور او به دې پرځئ سبا به کټ کې پروت دی هغه غریب به راځي هغه به جنازه کوي هغه غریب به سسکور وړي هغه به دله قبر کوي هغه غریب به چاري وړي هغه به در باندې خاورې راکاږي د غریبوالي په وجه به چاته سپک نه ګورې او د نسب په بنیاد به هم چاته سپک نه ګورې د پلان کیز وي د پلان کیز وي ټول نبی علیه السلام فرمایي کلکم بنو آدم ټول د آدم علیه السلام بچی و آدم من تراب او آدم علیه السلام د خاور نه پیدا ټول موږ د خاور نه پیدا نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا په مخ د ځمکه چې ګرځې د کبر چال به نه کې انک لن تخرق الارض ولن تبغ الجبال طولا نه ځمکه شلولی شي نه غر ته خطی شي دویم یو ټکې مو واوره چې کلم په ځای نو پنسې به د ګیټو نه ښکته کوې پنسې د ګیټو نه اوچتې ساتې او که ته ځان پسې پنسې راکاږي او د ګیټو نه ښکتی دام کبر دی دا به نه راکاږي بعض انسان د پرتوک ته غیر اختیاري ښکته شي نو خیر پټکي والا به پټکي دا شمله د نیمې شا نه لاندې کوي نه دا به هم نه کوي چې د ملا د نیمې پورې به شمله ساتي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک د فرمای الله رسول ما نه کله لنګ زمکه تراخ کلی کیږي زه خو کوشش کوم خو کته شي وی خیر انک لست منهم ته قصدن د کبر په بنیاد نخ کته کې نو د کبر د وجه پنسیخ کته کول باید خلک چې مونږ کوي په مونږ کې مټه وای په مونږ کې لستونه وې ځان ده برابر تړي دا مکروه دي دا ناجایز دي بعض خلک مانا چاته پوس کو سرتور سرمون میں بالکل کیږي یو انسان دی هغه سره ټوپې نه دی راغی ټوپې نشته به سرتور سره منځ کېږي دا نه چې کني په نه کېږي یو انسان دی هغه سره صادر نه چې په سر واچي نو پروا نشته خیر په سرتور دی منځ کېږي دا نه چې نه کېږي خو نن سبا مون خلک چې په سرتور کو رښتیا وایي د څه په بنیاد یې کو د تکبر په بنیاد سټو کې وانه یو ادریږي او کوټ مالټو پېته پکې ساجت ته بیٹو پېم کېږي نو کېږي چا وی چې نه کېږي خو لیکن ستا دا چال ټیک نه دی دا نقشه دی ټیک نه ده نقشه د کبر جوړه کړې د کبر نقشه به نه جوړوي د کبر په نقشه خدای خفه کوي بس اخره کې یو ټکی وسوره حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې یو کنده خدای جوړه کړې
او دومره خطرناکه ده چې دوزخ ته روزانه 80,000 کرته پناه غواړي او دې ته به څوک دي کبرجن به ورته دي او کبرجن خلق به د قیامت پر ورځ د میږو په اندازه واړه واړي دا خلق به پې د پاسه خپېږ دي خپې نو الله دعا وکړي چې خدای م د کبر نه وساتي الله یې زمونږ عجزي نصیبه کړي او خدای دې زمونږ له دنیا او د آخر خیر راکړي خدای د دنیا او د آخر د شر نه مو ساتي الله زمونږ بیمارو له شفا ورکړي